د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د روژې شپې او ورځې مو تر دې دمه پورې په عبادتونو او اطاعتونو سره تیر کړی وي. قدرمنو لیدونکو تاسې ګوري چې موږ سرخود شاه ناصر آغا تر څیرمه چې کوم بټۍ دی دلته راغلي یاستو چې دلته زموږ یو کوچنی ګلالی خوراکی چې تېره ورځ شرق راډیو تلویزیون په دغه خوراکی باندې یو راپور یې چمتو کړی چې دغه خوراکی په بټۍ کې په نازکو لاسونو باندې خښتې اچولې. د دغه خوراکی پلار په ملي اردو کې سرباز و. د معاش اخیستو لپاره کابل بانک ته لاړو. په کابل بانک کې هغه کوم خونړۍ پیښه چې وشوه په هغه پیښه کې دغه کوچنی ګلالی ماشومه خپل پلار یې د لاسه ورکړ او پلار یې شهید شو. دغه واړه واړه کوچني کوچني ګلالي ماشومان نن دلته په بټۍ کې خښتې اچوي. د دغه ګلالی ماشومې نه علاوه د دوی د کور نور کوم سرپرست نشته. دغه ګلالی ماشومه ده چې خښتې اچوي د کور لپاره او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. تاسې ګورئ چې دغه کوچنی ګلالی خوراکی زما تر څنګ ولاړه ده چې زموږ یو ورور چې د ایټالیا نه چې مونږ ته یادونه کړی چې زما نوم به تاسې نه اخلي، دغه خوراکی ته 114 ایرو یې رالیږلي چې معادله یې په افغانۍ کې 8040 روپۍ جوړیږي چې غواړو دغه خوراکی ته موږ وسپارو. خو د دې نه مخکې چې دغه خوراکی ته موږ دغه پیسې وسپارو د دغه ورور امانت دی چې هیلې خیره بنسټ ته یې رالیږلي وو. غواړم چې دغه ګلالی خوراکی چې هغه واړه نور خویندې ورونه تاسې ګورئ چې دلته په دې بټۍ کې ماته یادونه وکړه د دغه بټۍ جمعدار چې زه مننه کوم چې دغه کورنۍ په لټونه کې ما سره همکاري وکړه. تاسې ته یو بل کوچنی ګلالی ماشومه هم یو خوراکی در پیژنم چې دا د ګلالی خوراکی نه مشره دی. د الله تعالی نظام دی. تاسې د دې عمر ته وګورئ، ګلالی ته وګورئ. او که د عمر په لحاظ باندې ووایو موږ او تاسې دغه خوراکی عمر زیات دی، په کار دی د دې قد د دې نه لوړ وی. دا د الله تعالی خپل کرامات دي، څوک یې څنګه او څوک یې څنګه پیدا کړي. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه ورور دغه امانت هم دغه کوچنی ګلالی خوراکی ته موږ سپارو. خو غواړو چې د دغه ګلالی خوراکی د کورنۍ نور غړو سره د دغه مورکۍ سره موږ هم خبرې وکړو چې د دې کله پلار ژوندی و، د دغه خوراکی خاوند ژوندی و، د دوی ژوند څنګه و، د هغه ورور د شهید کېدو نه وروسته اوس د دوی ژوند څنګه تیریږي. غواړم چې دا هم تاسې ته وښیم. ګلالی خوراکی تېره ورځ تاسې سره زموږ د شرق راډیو تلویزیون همکاران راغلي وو، تاسې سره خپرونه چمتو کړو. ستا یو راپور نشر شو د شرق راډیو تلویزیون د لارې چې زموږ هغه زړهسوان هیوادوال چې په بیرون ملک کې ژوند کوي، په ایټالیا کې یو ورور تا ته 114 ایرو رالیږلي دي چې هغه په افغانۍ باندې 8040 روپۍ جوړیږي چې موږ غواړو دا پیسې هم درته وسپارو. د دې تر څنګ که ته اماده یې چې موږ ستاسې کور ته لاړ شو او ستا مورکۍ سره خبره وکړو، همدارنګه ستاسې د کور نور ژوند موږ هغه خلکو ته وښیو چې تاسې د پلار د مینې څخه بې برخې پاتې شوي یاستې، ستاسې پلار شهید شوی دی، چې ژوند مو څنګه تېرېږي. اماده یې خوراکی موږ سره ځو ستاسې کور ته بچی؟ ځه چې ځو ستاسې کور ته بچی، هلته به نږدې خبرې کوو. ځئ بچی. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو بالاخره د ګلالی خوراکی کور ته راورسېدو. غواړو چې د دې کور ته دننه شو. د دې کور کې هغه مورکۍ سره چې خاوند یې شهید شو، د وطن ساتونکی و، د دې سره هم دوه درې خبرې وکړو چې دی د خپل ژوند په باره کې تاسې ته څه ویل غواړي او څه وایي. تاسې ته بیا هم یادونه کوم دا زموږ د هغه سرباز د هغه شهید کور دی چې د وطن ساتونکی و.
د وطن لپاره د خپل سر او د مال او د ځان نه د هر څه نه تېرو شپه او ورځې خپل وقف کړی او د خپل وطن د ساتنې لپاره نن یې کورنۍ په کوم حالات کې دلته ژوند کوي دا کورنۍ د کومو ستونزو سره مخامخ دي دا هم تاسو ته ښایي موږ سره پاتې شئ زموږ ملتیا وکړي لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې هغه مورکۍ زما تر څنګ ولاړه ده او تر څنګ یې هغه ګلالۍ خورکۍ هم ولاړه ده چې زه د دې غیرت ته د دې شهامت ته د دې هم کوم چې دی په هغه واړه واړه نازکو لاسونو باندې خښتې اچوي او د پلار د مړینې نه وروستو د پلار د شهید کېدو نه وروستو دی هغه یوازینی څوک دی چې خپل کور ته نفقه راوړي غواړم چې د ګلالۍ سره هم دوه درې خبرې وکړم خو مخکې دغه مورکۍ سره خبرې وکړم چې خاوند یې شهید شو چې دې تاسو ته د خپل ژوند په اړه لږ معلومات ورکړي چې اوس ژوند په دې څنګه تېرېږي او پخوا یې خاوند ژوند دی او ژوند په دې څنګه تېرېدو ستړی مه شي مورجانې که تاسې راته دا ووایي چې فعلا روژه دی د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې دي چې ژوند مو پخوا څنګه و چې خاوند مو ژوند دی اوس مو ژوند څنګه دی د ژوند په دغه هکله مو داسې رڼا واچوئ تاسې چې موږ ته ووایي چې ژوند مو اوس څنګه تېرېږي ژوند دغه ژوند دی چې خاوند مې ژوند دی او بس دا بچي مې مدرسې کې وو چې خاوند مې مړ شو دلته دې لیورونو له رالمه اول کاراکو کې اوسېدو چې بیا هغه شهید شو بس بیا دلته رالم لیورونو سره دا دې تر سره ښه دی چې بس موږ سره دې کور کې پراته یو لکه دغه وړوکی کوچنی خورکۍ چې دی دا په بټۍ کې خښتې اچوي او ستاسې د عاید همدغه یو لاره او همدا دې تر سره کار کوي بس موږ ورسره دلته پراته یو خورجانې څنګه چې موږ او تاسې پوهېږو د روژې مبارکه میاشت دی د روژه ماتې لپاره د پیشلمۍ لپاره کله څوک راځي ستا دا ور ټکوي که نه چې دلته یتیمان اوسېږي دلته څوک اوسېږي هغه د وطن د محافظ هغه واړه واړه یتیمان اوسېږي یوه کونډه اوسېږي څوک راځي ور ټکوي درته که نه څوک هم نه دي راغلي نن چا پوښتنه کړې تر اوسه پورې نه چې مرسته شوې یو شی پروسه کال غټ اختر کې راغله همدغسې په خبرې راسره وکړې نن ساعته پورې هېڅ هم نه لیدلي نه راغلي نه هم څوک لیدلي لکه خبرو ته تش تاسې ته راغی او کومک یې تاسې سره ونه کړ نه نه بس هېڅ شی هم همدغسې مولوي علوي چې دا ماشوم به دې موږ په سکول کې واچو دغه ارمان دی چې دا دې درنو کارونه خدای دغه کې د دې ستونې غوښې دي عملیات یې کېږي ما اوسنی کېږي دغه لور مې د یوې ګردې نه 22 ګرامه کاڼې ایستې یوې کې 10 پاتې دي د دغه لور عمر به دې څومره یي څومره به یي مونږ ته هغه ورور وویلو جمعدار مونږ ته وویلو چې دلته تاسې سره بټۍ کې دی هغه وویلو چې دغه خورکۍ دغه ګلالۍ نه مشره دی د دې به عمر څومره یي دې عمر به یې دا 12 کاله خو به یي 12 کاله لسم کال کې اوس روانه ده او دا هلک چې د اتم کال کې پلار چې مړ شو 4 کالو مورجانې چې که د دې پلار ژوندی وی د دې دغه ستونې عملیات به هم شوی وی نن یتیمان پاتې شو درته تا سره وس او توان نشته دی چې د دې علاج وکړې ته بس الله شته دی دغه 4 دیواله موږ پکې ناست یو هېڅ دغه نشته نه چا مرسته کړې نه د ورور وس لاس رارسي نه د لیور راځي لیورونه په خپله دغلته خښتې اچوي او د خپل بچي په عمل کې د بټۍ نه قرضداره دي دا چې ورسره کار کوي دا 15 اتیا زره دې بټۍ نه قرضداره دي همدا زموږ دغه مه چې زما د دغه ډپریشن منډې او رامنډې بېکاره او بې ژونده شو یوه میاشته یوه نیمه میاشتې پورې وړه مورجانې ګلالۍ مکتب وایي نه وایي
مکتب مدرسې کې وه چې پلار یې ژوندی و چې پلار یې مړ شو بس بیا دلته دې بټۍ له چې شو بس مکتب مدرسه یې پرېښوده اوس دغې کې لځي کار کوي د کار نه چې غریبه راشي لږ ساعت له مکتب له منډه وکړي بس حاضري ورکړي بیا لاړه شي کار لکه دغه ګلالی اوس چې دی د مکتب نه هم پاتې شو اوس کار او روزګار ته شو د پلار کارونه به دی وسنبالئ تاسو ته به نفقه دغه خوراکۍ ګټي بس دا زموږ وسیله ده زه په خپله بس ماشین کوم دغه کلي کور کې څوک کالي راوړي دا وګنډم بس په همدغه دې بچو له اختر کې یو شی او بل شی بس تاسې د دغه بل خوراکۍ یادونه وکړو چې تاسې د دې د یوې ګردې عملیات وکړ او بل تاسې سره وس نشته دی چې تاسې د دې د بل ګردې عملیات وکړئ ډاکټران څه وایي تاسې ته چې د دې په ګرده باندې عملیات باندې څومره مصارف راځي خرچه څومره یو باندې شپېته زره روپۍ راغلي د دې سوچه د ګردې ولاړې وې چې دا شخصي وکړئ همداننې وکړئ ګردې ختمې دي یې نه هم خوري یې نه هم کمه ده نو به 70 زره روپۍ هم هغه ډاکټر یې نه هم په ډاکټر په خپله ورکړه ډاکټر برات وله وکړه هغه یې نه هم خپله ورکړه الله دې ورته اجر الله دې ورته اجر ورکړي خدای دې زموږ په هیواد کې داسې نور ډاکټران هم پیدا کړي چې دغسې بېوزلو هیوادوالو سره مرستې وکړي ګلالۍ بچیه پلار درته یادېږي او که نه یادېږي د پلار کوم خبرې درته یادېږي دا عکسونو ته یې چې ګورې بچیه دا ګوره تاسې هم چې عکسونو ته یې ګورو دا ګوره دا خو هغه عکس دی چې کوم وخت کې دا شهید شوی د دې کوم خبرې درته یادېږي تا ته به یې ویلو چې ګلالۍ زه ځمه تا ته جامې راوړم ګلالۍ زه ځمه تا ته نور داسې نکریزې راوړم د اختر لپاره تا ته بنګړي راوړم کوم خبرې د دې پلار درته یادېږي ګلالۍ ما ته ووایه بچې درته یادېږي چې رالم طالب زه 500 روپۍ درکوم دا به ستا پیښ شي او مدرسه پرې نه دي او ووته او بېرته یې دغسې رقم باندې راوړه د ګلالۍ د سترګو نه دغه کومې اوښکې چې بهیږي قدرمنو هیوادوالو دا د بېوسۍ اوښکې دي دا د یتیمۍ اوښکې دي دا هغه اوښکې دي چې دا کورنۍ به شپه ورځ همداسې ژړئ دا هغه د پلار یادونه دي د دې کورنۍ چې په دې روژه کې دوی ژړئ چې دوی د ماښامۍ د روژه ماتې لپاره څه نه لري دوی د پیشلمۍ لپاره څه نه لري او په داسې یو ځای کې دوی ژوند کوي تاسې ګیر چاپېر وګورئ په بټۍ کې دوی ویلو چې موږ کله مې خاوند ژوندی و مورکۍ وویلو چې موږ په کرایه کور کې اوسېدو خو ژوند مو ښه و کله مې چې خاوند وفات شو نو موږ مجبور شو راغلو په دې بټۍ کې اوس شپې ورځې تېروو ګلالۍ اوس مکتب نه وایي ګلالۍ اوس خښتې اچوي د ماما سره روان یې او هلته خښتې اچوي د سترګو نه یې هره وخت که چې تویږي زما د زړه نه هغه وینې څاڅي دا هغه څوک احساسولی شي چې دغسې خپل پلار یې خپل ورور یې خپل زوی په دغسې یو پیښه کې د لاسه ورکړی دی زه په هغو ټولو ناراضو ورونو باندې غږ کوم چې نن دغه ګلالۍ په سترګو کې چې دا کومې اوښکې دي دا ستاسې د لاسه دي د خدای لپاره نور په دغسې یتیمانو باندې رحم وکړي په دغسې کورنۍ باندې تاسې رحم وکړئ دغه تاسې واړه واړه ماشومان وګورئ زه نور د ویلو لپاره هیڅ هم نه لرم قضاوت به تاسې پرېږدمه چې د خدای لپاره راشي د سولې په ټغر کښېنئ راشي نور موږ سره دغه وس او توان نشته دی چې موږ دغه خپل مورکۍ او دغسې واړه واړه خویندې او خپل ورونه داسې په ژړا کې ووینو ګلالۍ اوس هغه کیمرې ته وګوره بچیه ستا وړوکی خوراکی بل هم ضرورت لري د عملیات لپاره چې د هغې ګرده کې ستونزه دی تیږې دي پکې یو عملیات تاسې وکړه د بل وس نشته دی بچی هغه خلکو ته څه ویل غواړي تاسې سره کوم کومکونه نور وشي موږ سره باید دا کومکونه وشي چې زموږ د دې خور پرېشونو کې زموږ د دې ورور د عملیاتو کې د ماری تا په خپله کوم مکتب کې د زړه کېږي چې تا په مکتب کې واچوي هغه ورونو ته ووایه چې پلار مې نشته دی تاسې زما ورونه یاستئ تاسې زما ماماګان یاستئ ما ته د خپل لور په نظر وګورئ ما ته د خور په نظر وګورئ راشئ ما په یو مکتب کې واچوئ تاسو زما ورونه یاستئ تاسو زما ماماګان یاستئ ما ته د خور په رنګ وګورئ ما مکتب کې واچوئ
خوشحاله اوسې. مورکۍ هم دا اوس چې د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا هغه شتمن هیوادوال ګوري، هغه زړهسوان هیوادوال تا ګوري، هغوی نه څه غوښتنې لري، څه ویل غواړي مورجانې؟ هغو دغه زموږ حال ګوري، دغه زموږ حال دی، دغه زوی دی او دغه بچي نه، دا غریبه به څه وګټي چې موږ یې وخورو. بس دغه زموږ ژوند دی. ټول عمر زموږ همدغسې په ژړا او په خفګان کې تېري. دا 5 کاله وشو چې دا مړ شوی، 5 کال روان دي، دا 5 کاله زموږ په ژړا دي. موږ یو ورځ هم په ساسې خوا نه یو. په 5 کالو کې هر کال چې روژه راځي، اختر راځي، د خاوند کوم خبره دې دردی مورجانې چې تا ته کوم خبره د هغه یادېږي چې کله هغه ژوندی اوس هغه د هغه په نه شتون کې تا ته کوم داسې احساس کېږي؟ دا هم راته ووایه مورجانې. موږ له هر مهال دغه کېږي چې ماښام به شو، زنګ بیا راوړو نه مې پوښتنه کوله مور هم څه پخ کړي که نه. موږ به ویل دغه شی اوس چې ماښام شي کېنو، الله هم شته او یو چې خدای د پوښتنې قسم هم نشته. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي، الله دې په ټولو افغانانو باندې، په ټولو مسلمانانو باندې دې ورحمېږي. داواله ته داواله قربان شمه، ته وښیه ما ته دا یو بل شي دا یې اسنادو، دا یې تصدیقنامه کورس مسلکي سربازان. قدرمنو هیوادوالو، دا د وزارت دفاع، د وزارت ملی تصدیقنامه کورس مسلکی سربازان، دا زمونږ هغه سرباز ورورو، دا زمونږ هغه باشهامته هغه ورورو زمونږ چې زمونږ ګران هیواد افغانستان به یې ساتله. مونږ او تاسې به په آرام په کور کې خوبونه کوو او دوی به په سنګرونو کې د وطن د دفاع لپاره شپې او ورځې تېرولې. نن یې کورنۍ په داسې یو حال کې دی چې تاسې ګورئ هغه واړه واړه ماشومان او هغه مورکۍ په ژړا دی. تاسې نه هیله کوم چې راشئ او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. لاټواله ګلالۍ خورکۍ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د هیټالیا نه یو ورور چې موږ ته یادونه کړې چې زما نوم به تاسې نه اخلئ، 114 ایرو دغه ګلالۍ ماشومې خورکۍ ته رالیږلي دي چې معادله یې 8040 افغانۍ کېږي، چې غواړم دغه ګلالۍ خورکۍ ته دا وسپارم. د هغه ورور امانت و چې هیلې خیره بنسټ ته رالیږلي وو چې موږ خوشبختانه او د الله ډېر شکر دی چې موږ هغه امانت نن هم وکړی شو چې دغه کورنۍ ته ورسوو، چې د دغه دین څخه موږ خلاص شو. ګلالۍ دا هغه ورور چې تاسې ته دغه پیسې رالیږلي دي، بچی دغه یو وشماره، شمارلی شي بچی، ته دا واله، دا ما ته راکړه، دا دې مورجانې ته ورکړه، دا تاسې والې او ته دا یو وشماره بچی، یو وشماره داسې 1 2 3 4 5 6 7 8 زره او 10. صحیح شو؟ او دې کې ګلالۍ 8 زره او 4 بچی، دا 4 روپۍ هم ستا امانت دی. ښه پوه شئ، پیسې دې درته 8 زره او 4 روپۍ ورسېدې ګلالۍ بچی؟ مطمئنه یې بچی؟ ښه، هغه ورور چې تا ته دغه پیسې راولېږلې، شرق راډیو تلویزیون یو راپور چمتو کو او هغه د رسنیو د لارې نشر شو. هغه ورور په ایټالیا کې دغه راپور ولیده، تا سره مرستې وشوې بچیه. روژه دی، په دغه روژه کې به دغه مورجانې د یو څه واخلي ځان ته، تاسې ته به نور ماشومانو ته به واخلي. زه پوهېږم چې دا ستاسې بسنه نه کوي، خو یو څو ورځې به په مینه په محبت سره د روژې تېر شي. څه ویل غواړې هغه ورور ته د دعا په شکل کې ګلالۍ بچی؟ زه غواړم چې د دې نه د خدای ډېر ورکړي، هغه به په لوړ آواز بچی خبرې وکړه، په زوره خبرې وکړه بچی همداسې. زه غواړم چې هغې له د خدای نور ورکړي، هغه به موږ ته راکړي. خوشحاله اوسې. مورجانې دغه ورور چې تاسې سره نن دغه 8 زره او 4 روپۍ چې دا 114 ایرو وي چې معادله یې په افغانۍ باندې دغه راغلی، تاسې سره مرستې وکړې. د دعا په شکل کې دغه ورور ته څه ویل غواړې؟ د شرق راډیو تلویزیون د لارې به دغه ورور ته ګوري، څه ویل غواړې؟ الله دې ورباندې ورحمېږي، په کاروبار کې دې خدای برکت واچوي، چې زما د بچو پوښتنه وکړه، زما د بچو دغه یې وکړه. الله باچا دې په دغه بختورو شپې او ورځو کې ختم مې قرآن شروع کړی، 14مې سپارې کې. زه به د دې دا ښېګڼه د ورځ د قیامته پورې هېره نه کوم، نه بیا د دعا نه وباسم. الله دې په دې رحم وکړي چې څوک زما په بچو او په موږ رحم کوي، الله دې پرې رحم وکړي.
حمید خوشحاله اوسې مورجانې دا واله په دې کې به پیسې واچوې ښه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د ګلالۍ تر څنګ د ګلالۍ یوه مشره خورکۍ چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې تاسې د دغه خورکۍ یو عملیات شوی تاسې ګوري او دغه بل ګردې کې 30 ګرامه کاڼې پاتې دي 2 ګرامه هم ویسته او 10 ګرامه پاتې دي د ګلالۍ د خورکۍ هغه کوچنی ګلالۍ ماشومه چې ما تاسې ته یادونه وکړه د هغې یو بل خورکۍ دی چې یو عملیات خو د دې شوی د ګردې چې هغې نه یې کاڼې راویستې دي تیږې پکې وې او اوس دوی سره وس او توان نشته دی چې دغه بل ګرده دې ته عملیات کړي تر څو پورې دې کې هم 10 ګرامه تیږه په همدې بله ګرده کې هم د دې دی چې یو څوک دی لکه څنګه چې دغه ورور وتوانېدو راغی دغه خورکۍ ګلالۍ سره دغه د نغدي پیسو مرسته وکړه چې دغه روژه به یو څو ورځې د دوی باندې په ښه په مینه په محبت سره تېرېږي هیله کوم چې تاسې راشئ او د دغه خورکۍ عملیات هم وکړئ تر څو پورې دا هم لکه د نورو ماشومانو غوندې روغه شي او خوشحاله ژوند وکړي نوم د څه دی رومان چې شی روما بچی څه تکلیف دی درته ویلی شي مونږ ته چې څه تکلیف دی درته ګېډه دې خوږېږي پلار درته یادېږي بچی او د پلار کوم خبره درته یادېږي پلار د څه شو بچی هغه مړ شوی دی چا وویلو چې بچی یې مړ شوی دی تا یې مړی لیدلی و او اوس درته یادېږي کله ناکله دغه چې ورته دي والا 50 ورکوه چې دا والا کاکا ماله سیکل راوړه د اوسه پورې ورپسې کنځلې کوه چې د نه سړي بچی لاړ ماله سیکل هم رانه وړه روپۍ زما ویوړې د اوسه پورې ورپسې کنځلې کوې تا ورته 50 روپۍ ورکړې چې دا واله او ما ته د ښار نه بایسکل راوړه ما ته اوس پلار ته وایي چې هغه د نه سړي بچی لاړ او ما نه پیسې مې یوړې او ما ته سیکل یې هم رانه وړی پلار خو د بچی لاړو که نه تورو خاورو ته لاړو بچی که پلار دې ژوندی وی که نه تا ته به یې موټر هم راوړی وی د دې ورپسې دغه ستوني کې داسې غوښې شوي ته خوله بازه دا چې هر ډاکټر له ویسم وایي د دې عملیات دا زمونږ هغه د سرباز ورور یتیمان دي چې د پلار پسې په جړه باندې د دې په ستوني کې غوښې پیدا شوي دا خلک خاندي ولی دا خلک جاړي ولی لاره خندا څنګه وي لاره جړه څنګه وي لاره خندا څنګه وي لاره جړه څنګه وي بچیا وارو کل د انتظارو کل بچیا وارو کل د انتظارو کل وخت بدیو خندوي وخت بدیو جړوي پوشم دا یوازې نه د دې تر څنګ دغه مورکۍ او دغه نور زما خویندې چې دلته ولاړ دي دا ټول په همدغه حالت دي دغه جمعدار چې دی پردی سړی دی نه زموږ د ژوند پوښتنه وکړئ دله به ووایي دا 5 کاله زموږ ډېر په دغې تېر شو زه خدای مهربان دی مورجانې نور مه جاړه انشاءالله زه په دې امید باندې راغلی یم او زه په دې باور لرم چې یو څوک به راشي او ستا دغه وخت کې ته ستا دغه واړه ماشومانو دغه وخت کې ته به د پای ټکی کېږي سره سمې چې مدرسو کې وي هغو ختمونه وکړه هغو 4م سیم کې مکتبونو کې شوي دا ما چې اوس هغه ګورم زما خپلې ورېرې دي زه غونډه سوځم چې زما لور به مو دغسې دې به م ختم کړی وی دا به مو اوس په مکتب کې وي دا داسې سپینه وه داسې غټه وه دا دغه خټو دغسې کړې سهار را لمانځه وغځي ماښام ځان په دې باندې پیړ کې وشي چې دا راشي ما د بدن نه راغوغې سرار وکړي چې زه دې نه وګورم چې دا په دې خټو ککړه راننوځي لکه ملنګه دغه ګلالۍ کوچنی ماشومه تاسې ګورې دغه زمونږ خورکۍ چې د دې عمر خو لا کم دی خو دا به د خیرو سره پیغله کېږي به آیا داسې څوک نشته دی چې دغه خورکۍ لاسنیوی وکړي او دې ته یو داسې زمینه د تلپاتې زمینه مساعد کړي دویو ته چې دغه ګلالۍ مکتب هم ووایي او دغه واړه ماشومان
او دغه مورکۍ هم ښه ژوند وکړي. زمونږ په دې ګران هیواد افغانستان کې ډېر شتمن خلک شته دي. د هیواد نه بهر زمونږ ډېر داسې افغانان ورونه شته دي چې هغوی وس او توان کې شته دي چې دغه کورنۍ ته یو زمینه مساعد کړي. زه په هغو ټولو بهادر د بااحساسه افغانانو باندې مسلمانانو باندې غږ کوم چې راشي د دغه کورنۍ دغه اوښکو ته د پای ټکی کېږدي. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دا و د نن ورځې خپرونه چې په سرخودو بټیو کې د ګلالۍ خوراکۍ سره مو تاسو ته چمتو کړه چې دغه ګلالۍ خوراکۍ یو راپور د شرق راډیو تلویزیون د لارې نشر شو چې په ایټالیا کې زمونږ یو ورور دغه راپور ولیده او 114 ایرو یې دغه ګلالۍ خوراکۍ ته یې ولېږلې چې دغه مو په شفاف ډول تاسې ولیدې چې راغلو او دغه کورنۍ ته مو وسپارلې. که تاسې هم غواړئ چې ستاسې مرستې په شفاف ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي نو تاسې کولی شئ چې د هیلې خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ چې دم ګړی بیا هم تاسې ته وایم ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 زمونږ بله شمیره دی 0039 58 تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل ستاسې ورور ستاسې کوربه او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب بیا ستاسې د کورونو میلمه کیږو. تاسې ته دعا کوم او دغسې هغه خپلو خویندو هغه مورګانو ته او هغه یتیمانو ته هغه ټولو مسلمانانو ته دعا کوم چې الله تعالی مو د داسې حال نه وساته، الله تعالی مو د یتیمۍ د ژوند نه وساته. د روژې دغه پاتې شپې او ورځې درته نیکمرغه خوشحاله او سوکاله غواړم. د یو سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله لوی الله مو مل شه.